بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو غواړئ چې تجوید زده کړئ، هغه هم فقط په یوه ویډیو کې؟ په دې ویډیو کې زه تاسو ته 11 درسونه درکوم. دا 11 درسونه ټول د تجوید په اړه دي. تجوید دې ته ویل کېږي چې موږ تاسو د قرآن کریم تلاوت څرنګه باید وکړو، یعنی هغه قواعد او اصول تاسو ته واضح کوم د کومو له رویه چې موږ تاسو د قرآن کریم تلاوت صحیح کولی شو. نو راځئ دا 11 قاعدې له ما سره ووایئ او زده یې کړئ، ځان ورباندې پوه کړئ، او انشاءالله رمضان دا د قرآن کریم میاشت ده، دا یو بهترین فرصت ده. راځئ له موږ سره قرآن کریم زده کړئ. هر څوک چې دا قواعد وګوري مخکې له رمضان نه، کوشش دې وکړي چې خپل تلاوت څه ناسه صحیح کړي. بیا دا یې کولی شي انشاءالله چې په رمضان کې هم موږ ته خپل تلاوت راولیږي. موږ به د خپل وس مطابق انشاءالله کوشش کوو چې رسیدګي وکړو او تاسې ته بیرته ستاسې تلاوتونه اصلاح کړو. دا ویډیو تر پایه پورې له موږ سره وګورئ او د قرآن کریم تلاوت په سمه توګه له موږ سره زده کړئ. اولنی درس هغه د اعوذ بالله او د بسم الله په اړه ده. ډیر اسانه درس ده. تاسو باید دا زده کړئ چې موږ کله قرآن شریف شروع کوو باید اعوذ بالله او بسم الله دواړه ووایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اول ځل لپاره چې تلاوت شروع کوئ نو اعوذ بالله او بسم الله دا باید تاسو ووایئ. فرضاً یو صورت منځ کې خلاص شو، صحیح ده، بل صورت شروع کیږي، په منځ کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ، صحیح شوه، فقط بغیر له یو صورت نه چې هغه په 10مه سپاره کې راغلی ده، نو هلته بسم الله هم نه ده لیکلی. نو د دغه صورت نه علاوه بل هر صورت چې تاسو شروع کوئ قرآن شریف کې نو تاسو باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، همدا کفایت کوي. اعوذ بالله ته بیا ضرورت نشته. دریم دا چې تاسو مثلا تلاوت کوئ، روان یې او د تلاوت په دوران کې تاسو ته یو کار پیدا شو، یا چا زنګ ووهه یا څه خبرې مو وکړې یا مصروفه شوئ، بیرته راغلی او غواړئ تلاوت شروع کړئ، نو تاسو به په داسې وخت کې فقط اعوذ بالله وایئ، صحیح شوه. نو 3 حالتونه شو. اول دا چې تاسو له اول نه غواړئ چې قرآن کریم تلاوت شروع کړئ نو اعوذ بالله بسم الله دواړه به وایئ، صحیح شوه. خو چې کله یو صورت خلاص شو بل صورت شروع کیږي نو تاسو به فقط بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. خو چې کله په منځ کې د تلاوت وقفه راغله او تاسو پکې لږ وقفه واخیسته، د هغه نه وروسته بیا غواړئ چې تلاوت ته ادامه ورکړئ نو فقط اعوذ بالله ویل کفایت کوي. دا و زمونږ اورنی درس. درسونه خو ډېر زیات اسانه دي. اولنی درس داسې په اسانۍ سره ختم شو. وضو د دویم درس په طرف باندې. په دویم درس کې موږ تاسو یو څو مهم حروف زده کوو په ډېره اسانه طریقه. اول ذال او دویم ثا. ذال ثا، صحیح شوه. الف با تا ثا 3 ټکي لري. جیم ح خا دال ذال. نو ثا او ذال دا موږ تاسو زده کوو. ثا او ذال د ژبې سر چې پاس غاښو سرونو سره ولګېږي، دینه ذال او ثا ادا کیږي، صحیح شوه. تاسې به چې کله هم قرآن شریف کې ذا راتله، ذال راته یا ثا راتله، کوشش به کوئ چې دا د ژبې سر پاس غاښو سره ولګوئ، نو دا به تاسو بالکل تاسې تلاوت بیا صحیح شي انشاءالله. خو که داسې داسې وکړئ چې ذال او ثا پاس غاښونه ونه وایئ، لاندې غاښونه یې ووایئ، نو دې نه بیا سین او زی جوړیږي، صحیح شوه. سین او زی د ژبې سر چې لاندې غاښو سره ولګېږي نو دې نه زی او سین ادا کیږي. دا د زی او د سین جای ده. تاسې به کوشش کوئ چې ژبه پورته ویسئ، پاس غاښونو د سرونو سره چې ولګوئ، دا ګورئ دا غاښونه دي پاس، د دې سرو سره به یې ولګوئ. ذال ثا ذال ثا، داسې پاسته ماسته ادا کیږي که نه. خو چې کله تاسې ته په قرآن شریف کې زی او سین راغی نو یو تاسو کوشش کوئ چې لاندې غاښو سره ژبه ولګوئ. زا سین، ګورئ څومره قوي ادا کیږي، صحیح شوه. همدارنګه صاد، صاد هم د لاندې غاښونه ادا کیږي. خو صاد او سین کې فرق دا ده چې صاد ګورئ غټ ادا کیږي. تاسې زما د غږ نه هم معلومات کولی شئ. صاد، سین، سین وړکی ده، نری باریک ادا کیږي، او صاد دا غټ ادا کیږي، صحیح شوه. نو تاسې په دې درس کې د ذال او ثا ځای معلوم که چې کوم ځینې باید موږ ووایو، او همدارنګه زی او سین ځای تاسو معلوم که چې کوم ځینې باید موږ تاسو ووایو، صحیح شوه. همدارنګه یو بل حرف ته چې په عربي کې شته ده، نورو ژبو کې هم بیا له عربي نه تللی ده، یوازینی حرف ده چې فقط په عربي ژبه کې ده، هغه ته وایي ضاد. ضاد دا هم لږ سخت ده. ګورئ دا ژبه ده فرضاً، صحیح شوه. دا د ژبې سر شو، دا د ژبې منځ شو، دا د ژبې یو اړخ شو او دا یې بل اړخ شو،
صحیح ده. نو دغه اړخونو کې دغه یو اړخ چې دغه غټو غاښونو سره یا د دې خوا غټو غاښونو سره یا د دغه خوا د پاسو غټو غاښونو سره چې ولګېږي له دې نه ضاد ادا کېږي. صحیح شوه. لږ ونې پریکټس باید تاسو وکړئ، تجربه وکړئ، هغه نه وروسته انشاءالله بیا تاسو ته ډېر زیات اسانه کېږي. نو د ژبې یا دا طرف او یا دا طرف چې پاس غاښونو سره ولګېږي داسې ضاد. صحیح شوه. نو دې نه موږ تاسو ضاد ادا کوو او وایو. فقط یو حرف چې تاسو باید بل هم زده کوئ هغه قاف ده. قاف دا د کاف سره فرق لري. ګوره قاف او کاف. صحیح شوه. تاسو خپله له غږ نه هم معلومولی شئ قاف غټ ادا کېږي او کاف وړکی ادا کېږي. صحیح شوه. نو قاف به غټ وایي، ډک به وایي، کاف به وړکی او باریکه وایي. صحیح ده انشاءالله. نو دغه یو څو حرفونه و چې تاسو منځ کې فرق باندې پوه شوئ. کوشش به کوئ انشاءالله چې دا حرفونه صحیح ووایي، ځکه که تاسې صحیح ونه وایي د قرآن شریف معنا مکمله ګډوډېږي او تاسې ګناهګاره کېږئ. فرضاً زه تاسو ته یو مثال در کوم. قل هو الله احد. قل څه معنا؟ ووایه ای پیغمبره هو الله احد چې الله جل جلاله یو ده. صحیح شوه. اوس که یو نفر قاف غلط وایي او وایي کل هو الله، کل څه معنا؟ اخره. صحیح شوه. معنا څومره بدله شوه. قل معنا ووایه، کل معنا اخره. نو معنا څومره تفاوت وکړه، څومره بدله شوه. نو دویم درس ډېر مهم ده. خیر دی په اول ځل په دویم ځل په دریم ځل کېدای شي ستاسو دغه حرفونه صحیح نشي، خو خیر ده چې تاسو ورته متوجه شئ که نه او د دائم لپاره ورته متوجه واوسیږئ. انشاءالله چې یوه میاشت یو شاوخوا دونه وخت کې ستاسو دا حرفونه بیا صحیح کېږي. بیا تاسو قرآن کریم تلاوت کوئ او دا ټول حرفونه به انشاءالله په سمه توګه ادا کېږي. نو د هر حرف صحیح لوستل دا ضروري دي، ځکه که موږ تاسو صحیح ونه وایو معنا ورسره خرابېږي او په ځای د دې چې زموږ ستاسو منځونه تلاوت او اجرونه او ثوابونه سم وي نور هم خرابېږي او ګناهګاره کېږو. نو ثا او زال دا به پاس غاښونه وایي، سین او زا لاندې غاښونه، قاف به غټ وایي، کاف به وړکی وایي، صاد او سین کې څه فرق ده؟ صاد غټ ویل کېږي او سین وړکی ویل کېږي. او په اخره کې مې ضاد درته وویل چې د ژبې یو طرف د پاس غاښو د دې ژامې غټو غاښونو سره ولګېږي نو ضاد ادا کېږي. راځو د دریم درس په طرف باندې. دریم درس هم ډېر زیات اسانه ده. فقط موږ تاسو 7 حرفونه په دې کې زده کوو او په دې باندې ځان پوه کوو چې 7 حرفونه کله قرآن شریف کې راشي دا غټ ویل کېږي. صحیح شوه. یو د خا، بل د صاد، ضاد، غین، طا، قاف او ظا. دا 7 حرفونه دي. که څوک وایي دا به موږ څنګه یادو، دا خو ډېر مشکله ده. ډېر اسانه ده. تاسو ته یو مجموعه وایم، دغه مجموعه تاسو زده کوئ نو انشاءالله د دې حرفونو به تاسو نه بیا نه هېرېږي. خص ضغط قض. صحیح شوه. دا د دې 7 حرفونو مجموعه ده. خص ضغط قض. دا تاسو زده کوئ، بس تاسو ته د تل لپاره یاد چې قرآن شریف کې کوم حرفونه غټ ویل کېږي. صحیح شوه. نو خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. دا د تل لپاره چې قرآن شریف کې کله هم راځي تاسې یې غټ وایئ. صحیح شو که نه؟ مثلا خا راغله، خا. صحیح شوه. خا غټې وایئ، خا مه وایئ، دا خوله غټه نیسئ. صحیح شوه. ضاد دات مه وایئ، ظا ذا مه وایئ، ذا. صحیح شوه. طا تا مه وایئ، که تا ووایئ خو هغه ت ترې جوړه شوه چې 2 ټکي سي لري. د دې وجې نه دغه 7 حرفونه د تل لپاره په یاد ساتئ چې دا موږ تاسو غټ وایو. صحیح شوه. همدارنګه کله چې لام راشي د الله جل جلاله نوم ده که نه، په دې کې لام راغلی، که دې نه چېرته مخکې زبر یا پیش دا د الله جل جلاله دا نوم غټ ویل کېږي. ختم الله غټ ویل شو که نه. خو که چېرته دې نه مخکې زیر راغلی نو دا بیا وړکی ویل کېږي. بسم الله، بسم الله. که څوک داسې ووایي بسم الله غټ ووایي غلط شو، ځکه د الله نوم لفظ نه مخکې چې راغلی دلته زیر راغلی، میم باندې زیر ده که نه، د دې وجې نه دا وړکی ویل کېږي. صحیح شوه. نو دا هم تاسو په یاد انشاءالله ساتئ. دغه لام او ری دا چې کله زبر زیر پیښ ورباندې راځي نو دا بیا فرق کوي. خو هغه 6 حرفونه چې تاسو ته 7 حرفونه چې تاسو ته ما وویلې هغه د تل لپاره غټ ویل کېږي. خو لام د الله جل جلاله په نامه کې چې کوم لام راغلی له دې نه مخکې که چېرته زبر او پیښو نو دا غټ ویل کېږي، خو که زیر وړکی ویل کېږي. همدارنګه ری کې هم دغه یو عمومي قاعده یاد ساتئ. ری باندې که چېرته پیښ یا زبر یا له دې نه وړاندې پیښ او زبر راغلی نو دا غټه ویل کېږي، خو که زیر راغلی نو دا بیا وړکی ویل کېږي. دا دریم درس.
په اسانۍ سره الحمدلله تاسې زده کړئ. ځو څلورم درس په طرف باندې. څلورم درس خو ډېر زیات اسانه ده، حتی د ماشومان هم په دې باندې پوهېږي. زبر زیر پیښ په دې اړه باندې زموږ استاسو درس ده. کله چې الف راغلی که نه یا ب راغلی ت راغلی صحیح شوه، دا موږ څنګه وایو؟ الف ب ت ث داسې وایو، یا داسې هم ویلی شو الف با تا ثا جا جیم ح داسې هم ویلی شو صحیح ده. خو چې کله زبر راشي، زبر څه ته وایي؟ دغه یو لاین ته وایي، وړکی غوندې لاین چې پاس راځي دې ته زبر وایي صحیح شوه. اوس که الف باندې دا زبر راشي څنګه به وایو؟ ا. که ب باندې راغله با، دا زبر که ت باندې راشي تا ثا جا ح خا دا زا ان تر اخره پورې همداسې زه. زیر څه ته وایي؟ زیر دې ته وایي چې الف ته مثلا لاندې تیر نه پاس، خو مخکې خو پاس راغلی و که نه، اوس همدغه وړکی لاین لاندې راشي نو دې ته زیر وایي. چې کله زیر راغی صحیح شوه، دا به څنګه وایو؟ ا ب ت ث ج ح خ د ز ر ز س س ش ص د ع غ ف ق ک ل م ن و ه ان تر اخره پورې یې. خو دریم نمبر حرکت هغه پیښ ده. پیښ دغه وړکي واو ته وایي چې پاس راځي، پاس لیکل کېږي، لاندې نه لیکل کېږي، پاس لیکل کېږي. که چېرته الف باندې وړکی پیښ راسي، دا وړکی واو پرې راشي، نو دا به موږ څنګه وایو؟ او بو تو ثو جو حو خو دو زو صحیح شوه ان تر اخره پورې. نو دا څومره اسانه شو. تاسو زبر وپېژنده، وړکي لاین ته وایي چې پاس لیکل کېږي، زیر مو وپېژنده چې وړکي لاین ته وایي لاندې لیکل کېږي، او وړکي واو ته دا چې وایي دې ته پیښ وایي صحیح ده که نه. نو ا ا او چې زبر راشي ا، زیر راشي ا، پیښ راشي او، با ب بو، تا ت تو، ثا ث ثو، جا ج جو، ح ح حو، خا خ خو، دا د دو، ذا ذي ذو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو ان تر اخره پورې تاسې همداسې مخکې تللی شي. دا څومره اسانه درس و. زو هم د پنځم درس په طرف باندې. په څلورم درس کې ما تاسو ته وویل چې یو زبر راشي یو زیر، اوس دوه زبرونه که راشي دا به څنګه وایو؟ دوه زبرونه راغلي دي، لاندې دوه زیرونه راغلي یا دوه پیښونه راغلي. پیښ یو راسته لیکل کېږي، یو په چپه لیکل کېږي صحیح شوه. نو که دوه پیښونه راشي دا به موږ څنګه وایو؟ مخکې موږ چې یو زبر به راغی ا به مو ویلې، اوس که دوه زبرونه راشي ان، که دوه زیرونه راشي ان، که دوه پیښونه راشي اون. آسانه خبره. ان ان اون، بن بن بن، تن تن تن، ثن ثن ثن. څومره اسانه خبره ده که نه؟ دې ته تنوین وایي په عربي کې صحیح شوه. نو دا دوه زبرونه دي چې کله پاس راشي نو ان ویل کېږي، او که چېرته لاندې راشي ان ویل کېږي، او که چېرته دوه پیښونه راشي اون ویل کېږي. فرضاً په دال باندې دوه پیښونه راغله څنګه به وایو؟ دون. فرضاً په شین باندې دوه زیرونه راغلل څنګه به وایو؟ شین. فرضاً په قاف باندې دوه زبرونه راغلل څنګه به وایو؟ قن. په کاف باندې دوه زیرونه راغلل کن. په یې باندې دوه پیښونه راغلل یون صحیح شوه. په میم باندې دوه زبرونه راغلل من. ډېر اسانه درسونه دي، خو ځئ چې ځو د شپږم درس په طرف باندې. نننی درس هم بیخي د ماشومانو درس ده، ډېر زیات اسانه ده. هغه درس ده د غړوندي درس. غړوندی تاسو پیژنئ، هغه وړکي دال ته وایي. دا دال چې را وړکی کې که نه بیخي دومره وړکی هغه ته جوړ کړي نو دې ته غړوندی وایي صحیح شوه. او په عربي کې ورته سکون وایي. چې کله دا راشي په کوم حرف باندې نو څنګه یې موږ وایو؟ اب. فرضاً الف ده زبر ده ورباندې، ا ب ده ب باندې سکون ده، الف باندې زبر ب باندې سکون یا غړوندی راغلی. دا به څنګه وایي؟ اب. ت باندې سکون راغلی ات، په جیم باندې سکون راغلی اج، ح باندې غړوندی راغلی اح صحیح شو که نه؟ په شین باندې راغلی اش، په ضاد باندې راغلی از صحیح ده که نه؟ په زی باندې راغلی از، په نون باندې راغلی ان. نو قرآن شریف کې دغه سکون یا غړوندی تاسې باید ښه وپېژنئ. دا د وړکي دال ته وایي چې راځي، چې کله هم دا راغی نو تاسې به هلته غږ بندوئ صحیح شوه. لکه څنګه چې تاسو ته ما مثالونه درکړل که نه؟
یو عملی مثال قرآن شریف کې درکم. الحمد ګوري لام باندې هم غړوندی راغلی او په میم باندې هم راغلی. نو موږ څنګه وایو؟ الحم. صحیح شو کنه؟ نو دغه سکون او غړوندی دا موږ په دغه طریقه باندې وایو. فقط قرآن شریف کې 15 حرفونه دي په یاد ساتئ چې هغه ته وایي قطب جدن، قاف طا ب جیم دال. قطب جدن چې کله دا راشي او سکون وي ور باندې نو دا موږ ډېر ښکاره او واضحه وایو. دا ژبه زر ترې را جدا کوو، لکه یو توپ چې راواخلې او په دیوال یې وولې، هلته نښلي هغه توپ نه نښلي که نه، زر بېرته را جدا کېږي. نو تاسې به هم زر تر زره ژبه را جدا کوئ، ښه ښکاره به یې وایئ. مثال قل هو الله احد. صحیح شوه؟ دال باندې سکون راغی، غړوندی پرې راغی. احد. نو موږ تاسو ته ویلو کنه چې 15 حرفونه دي. قطب جدن دال پکې شته ده. نو دا به موږ څنګه وایو؟ احد. زر به ژبه را جدا کوو، ښکاره به یې وایو. احد. داسې بې نه وایو احد. الله الصمد دا غلط شو. احد. الله الصمد. صحیح شو؟ بل مثال قل اعوذ برب الفلق. فلق ګوري قطب جدن 15 حرفونه وکنه په دې کې قاف شته ده. قل اعوذ برب الفلق. قاف باندې سکون غړوندی راغی کنه. فلق. نو دا به موږ ښکاره واضحه به وایو. فلق داسې به نه وایو. فلق ژبه دلته ونښلوله که نه، بال کله هلته توپ کله په هغه باندې نښلي په دیوال او تا ژبه ونښلوله، کار دې خراب که. نو زر به را جدا کوئ او ښکاره به یې وایئ. فلق. صحیح شوه که نه؟ مسد. بل مثال مسد دال راغلی ده او دال په دې 15 حرفونو کې شته. نو چې کله موږ غړوندی ورباندې واچو نو دلته به دا ښکاره وایو او ژبه به زر ترې را جدا کوو. هیله ده چې انشاءالله په دې درس باندې به هم تاسې پوه شوي یئ. د بل درس په طرف باندې اووم درس هغه هم ډېر زیات اسانه ده. د شد په اړه باندې موږ تاسو خبره کوو. شد درې غاښي دا رقم یو شي ته وایي، صحیح، لکه د ګومنځې غوندې دا درې غاښی شی چې راغلی وي نو دې ته شد ویل کېږي. شد دا څه رقم ویل کېږي؟ په دې باندې زور کېږي. صحیح شو که نه؟ په دې باندې موږ تاسو څه کوو؟ زور کوو، فشار پرې راوړو یا لږ پرې درېږو، دې ته وایي شد. فرضاً الف راغلی په دې باندې زبر ده، صحیح شوه، او ورسره ب راغلی په دې ب باندې شد راغلی او زبر راغلی. نو شد باندې به زور کوو او دا زبر به هم وایو. مثال ابا. صحیح شو؟ که شد نه وای موږ څنګه ویلی؟ ابا. الف باندې هم زبر، ب باندې هم زبر، ابا. خو اوس چې شد راغلی شد به موږ تاسو نه پرېږدو. ابا. ګورئ ما زور پرې وکړه که نه په دې ب باندې، کلکه مې ونیوله، پرې ودرېدم. نو تاسې هم قرآن شریف کې هر ځای کې چې شد راغلی لږ غوندې به پرې درېږئ، زور به پرې کوئ، محکم به یې نیسئ. صحیح شوه؟ دې ته ویل کېږي شد. څومره په اسانه لهجه باندې زه کوشش کوم چې تاسې پوه کړم. که پوهېږئ ډېره ښه خبره ده، که نه پوهېږئ خیر دا ویډیو بیا واورئ. صحیح شوه؟ او یا که نن باندې درسونه زیات شوي وي خیر دومره درس نن ورځې لپاره بس ده، سبا ته بیا دا ویډیو بیا وګورئ، بله ورځ بیا وګورئ. تر رمضان پورې الحمدلله کافي ورځې لرو. کوشش وکړئ انشاءالله چې ځانونه ښه ورباندې پوه کړئ او ښه یې زده کړئ. بل مثال درته در کوم. تبت یدا ابي لهب وتب. ګورئ دلته ت ده او ب ده بیا ت ده. تبت ب باندې څه راغلی؟ شد راغلی او زبر هم ده. نو تبت که زه ووایم تبت یده، تاسې خپله ووایئ چې دا صحیح ده که غلط. اوس خو به الحمدلله پوهېږئ. دستي ماته ویلی شي چې قاري صاحب غلطي دې وکړه. صحیح شوه؟ وروره دا صحیح ووایه. تبت ووایه. صحیح ده؟ تبت. نو هر ځای کې چې له خیره تاسې ولیده چې شد راغلی ده، لنډه خبره دا شوه چې تاسې به لږ ورباندې زور کوئ، محکم به پرې لږ غوندې پرې درېږئ او کوشش به کوئ چې انشاءالله دا صحیح ووایئ. بل مثال حمالتل. په همدې صورت تبت یدا کې وګورئ. حمالتل میم باندې ګورئ شد راغلی. که څوک ووایي حمالتل خو غلط شو که نه. هر ځای کې چې شد راغی دین اکثره خلک په دې کې غلطیږي. نو کوشش کوئ چې زور ورباندې وکړئ، هغه حرف لږ غوندې ونیسئ یا پرې ودرېږئ. حمالتل. صحیح شوه؟
الله دې وکړي چې تاسې په دې درس باندې پوه شوي. د بل درس په طرف باندې 8م درس هغه د الف په اړه، د واو په اړه او د ی په اړه باندې ده. هر ځای کې چې قرآن شریف کې الف، واو او ی راتله، ډېر زیات خلک، بېشمېره زیات خلک په دې کې غلطي کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې باید دغه الف، واو او ی لږ غوندې اوږده کړئ. لږ غوندې باید اوږده کړئ. صحیح ده که نه؟ چې په هر ځای کې راغلل. خو که چېرته مد پرې راغلی و، صحیح شوه؟ مد زه تاسو ته بیا وروسته وضاحت در کوم. که چېرته مد ور باندې راغلی نو بیا به تاسو ډېر اوږده وایي هغه. صحیح شوه؟ کله ناکله د الف، د واو او د ی دغه 3 حرفونه وړکي کېږي هم. په قرآن شریف کې لکه وړکي لیکل کېږي. صحیح شوه؟ نو تاسې چې کله وړکي ولیکل شول، تاسو به بیا هم هغه نه پرېږدئ او خامخا به یې وایئ. مثلا داوودو، قرآن شریف کې راځي داوودو. صحیح ده؟ ګورئ واو راغلی غټ. صحیح شوه؟ له دې واو نه وروسته یو وړکی بل واو هم شته. که چېرته دا وړکی واو نه وای نو موږ تاسو به دا څنګه ویلي؟ داوودو، داوودو. ځکه واو باندې صرف پیش ده که نه؟ داوودو به وایئ. صحیح ده؟ ودو. خو دلته بل واو راغلی وړکی، نو د دې په خاطر دا به موږ تاسو وایو داوودو. دلته 2 واوونه شو. ګوره خیر ده که وړکی ده، خو همغه رقم د غټ غوندې حیثیت لري او همغه رقم ویل کېږي. د ی مثال بیهی، بیهی، بې لاندې زیر، هې لاندې، هې نه وروسته یو وړکی ی راغلی ده، نو دا به هم تاسو وایي بیهی، بیهی. صحیح شوه؟ تاسې به داسې نه وایئ چې بهې. که یې نه وایي بیا هم بهې ویلې، بهې، ځکه صرف زیر ده که نه؟ بهې. خو دلته یې راغلی بیهی. یا مثلا آوا، وګورئ تاسې همزې نه وروسته الف راغلی، واو نه وروسته یې راغلی، خو هغه یې باندې دلته وړکی الف ده. آوا، هغه الف موږ وایو. صحیح ده چې وړکی لیکل شوی ده، خو حیثیت د غټ الف لري. پوه شوئ انشاءالله چې د خبرې د باندې زیاتې نه کوم هسې نه داسې خسته شئ، وایه به چې دا سر دې را باندې را وپړسه. صحیح شوه؟ خبرې به زیاتو منه، خو وړکی الف، وړکی کله ناکله الف لاندې هم لیکل کېږي. صحیح ده؟ قرآن شریف کې. نو مطلب دا چې لاندې ولیکل شو، مطلب دا چې دا یې ده، او کله ناکله وړکی واو راځي. نو دا به تاسې هېڅ وخت کې هم نه هېروئ او وایئ به. په دې کې کوشش وکړئ چې ډېر زیات توجه ورته ورکړئ تر څو دغه وړکی الف، وړکی واو او وړکی یې درڅخه پاتې نه شي. اوس هم ځو د 9م درس په طرف باندې. 9م درس ډېر زیات اسانه ده او په دې کې زه تاسو ته 2 قسمه شیان درښیم. یو ته وایي مد جائز او بل ته وایي مد لازم. اول خو مد وپېژنئ. مد څه ته وایي؟ مد دې ته ویل کېږي چې کله قرآن شریف کې دغسې یو شی راشي، لکه د کښتۍ غوندې اوږد. دا کله ناکله غټ راځي، غټ لیکلی، داسې ډبل لیکلی، نو دې ته ویل کېږي مد لازم. یعنې تاسې به خامخا کوئ. لازم څه معنی؟ یعنې تاسې په خپله هم پوهېږئ چې خامخا به دا مد تاسې کوئ، یعنې کشکاږئ به. مد مطلب کش کول. صحیح شوه؟ تاسې به دا کشکاږئ. کله ناکله دغه کښتۍ غوندې شی چې ده، دا کله ناکله نری راځي، داسې لیکلی، نری لیکلی، یو خط غوندې. دې ته وایي مد جائز. جائز په خپله تاسې پوه شوئ، یعنې تاسې کولی شئ او پرېښودلی هم شئ. صحیح شوه؟ دغه وړکی نری مد چې راغی، د دې مطلب دا ده چې ستاسې خوښه، کوئ یې او کې نه کوئ. خو دومره خبره یاد ساتئ، که چېرته تاسو د تلاوت په اوله کې په کوم ځای کې دا جائز او دا وړکی مد وکړه، تر اخره پورې چې څو پورې تلاوت کوئ، دا به بیا تاسو کوئ. په نورو ځایونو کې هم چې راځي تاسې به خامخا کوئ. خو که اول کې هم پرېښود، تر اخره پورې بیا پرېږدئ. داسې مه کوئ چې یو ځای کې پرېږدئ، بل ځای کې کوئ، بل ځای کې پرېږدئ، بل ځای کې بیا کوئ. داسې به نه کوئ، ګډوډي به نه کوئ. اول کې هم پرېښود، هیڅ خبره نشته، تر اخره پورې بیا په همغه ترتیب باندې مخکې لاړ شه. خو که اول کې دا جائز مد، دا وړکی مد دې وکړه، تر اخره پورې بیا په همغه ترتیب باندې مخکې لاړ شه. پوه شوې که نه؟ خو دا لازم مد چې ده، دا به تاسې حتما کوئ، دا به پرېږدئ نه. مثال رحلة الشتاء، ګورئ دلته غټ لیکلی ده، ډبل لیکلی ده. د دې مطلب دا چې دا لازم ده، خامخا به یې کوئ، پرېږدئ به یې نه. صحیح ده؟ رحلة الشتاء، اوږدوئ به. صحیح شوه؟ د وړکي مد مثال
الذي اطعمهم. ګوري دلته الذي دلته وړکی مد داسې هم ویلی شي الذي اطعمهم او داسې هم ویلی شي الذي اطعمهم پرې مې خود کنه. بل مثال إنا أعطيناك الكوثر. ګوري دلته میوک مد د وړکی مد میوک إنا أعطينا جګ مې که کش مې که خو که زما خوښه دا پرېښودلی هم شم. إنا أعطيناك الكوثر پرې مې خود هېڅ مشکل نشته. صحیح شوه. بل مثال إذا جاء نصر الله والفتح. ګورې دلته کوم یو مد ده؟ لازم مد ده ځکه غټې لیکلی که نه دا یې علامه ده نو دا به تاسو خامخا کوئ پرېږدئ به یې نه که څوک داسې وایي اذا جاء نصر الله غلط شو که نه. اذا جاء نصر الله دې سره د قرآن شریف ښکلا زیاتېږي. دې باندې کله تاسو دا مدونه کوئ نو تلاوت درته اسانه کېږي او تلاوت اورېدل تاسو ته هم خوند درکوي او بل چاته هم خوند ورکوي. اوس هم زو د بل درس په طرف باندې دا درس هم ډېر زیات اسانه ده. په دې کې موږ تاسو ودرېدل زده کوو یعنې سټاپ کوم ځای کې به سټاپ کوئ. صحیح شوه. د قرآن شریف لپاره هم د ودرېدو خپل قوانین دي. دا خو ډېر زیات دي خو تاسو ته زه په ډېر اسانه لهجه باندې 3 دانې واضحه کوم. اولنی دا ده چې کله تاسو په کوم ځای باندې ودرېږئ که نه هلته ګرده تی راغلي. صحیح شوه. نو دغه ګرده تی به تاسې د ودرېدو په وخت کې په هې باندې بدلوئ. مثال القارعه. قرآن شریف وګورئ اخري سپاره کې دا صورت راغلی القارعه. اصل کې څنګه ده القارعتو تی باندې پیښ ده خو دا ولې ما القارعت ونه ویلې القارعتو مې ولې ونه ویلې القارعه هې مې ولې وویلې دا د دې په خاطر چې دلته ګرده تی راغلی. قرآن شریف کې هر ځای کې چې ګرده تی راغلی وه او تاسو غوښتل چې هلته ودرېږئ بس دغه ګرده تی به په هې باندې بدله کړئ. اسانه خبره ده. خو که تاسې نه درېدلی نو بیا به دغه ګرده تی په هې نه بدلوئ. پوهېږئ که نه. مثال القارعة ما القارعة. ګورئ القارعتو مې وویلې ولې زه نه غواړم دلته ودرېږم زه غواړم دا بل آیات له دې سره یو ځای کړم. نو څنګه به وایم القارعة ما القارعة ابل ما القارعة باندې ګورئ ودرېدم هلته هم تی ده خو هغه مې په هې بدله کړه ولې ځکه ما غوښتل چې هلته ودرېږم. هیله ده چې تاسې به په دې باندې پوه شوي انشاءالله. ډېره اسانه ده که نه بلکل اسانه ده. ښه دویم ډول ودرېدل هغه داسې دي چې کله تاسې 2 زبرونه باندې ودرېږئ. په هر ځای کې چې 2 زبرونه راغلي او تاسو ودرېدلی نو بس تاسې به هلته الف وایئ په اخره کې الف به وایئ. مثال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. افواجن د اصل کې 2 زبرونه راغلي جیم باندې 2 زبرونه دي افواجن خو چې ودرېږو افواجن نه وایو دغه تنوین دغه 2 زبرونه دا په الف بدلو افواجا. صحیح شو که نه. توابن اصل کې څنګه ده توابن مونږ یې څنګه وایو توابا توابا. دغه 2 زبرونه نه وایو بلکې څه وایو الف وایو. قرآن شریف کې یو بل ځای کې راځي نساء نساء 2 زبرونه دي نساء آخر کې به څه وایو الف به وایو. زما چې سرم درته په درد نه کم دا دریم ډول ودرېدل به هم در زده کم چې کله تاسو غوښتل په نورو حرفونو باندې ودرېږئ د دې نه علاوه نورو حرفونو باندې ودرېږئ هلته به په اخره کې غړوندی ورباندې اچوئ. مثال به هم درته ووایم بیا به دا درس ختم شي چې در باندې اوږد نه شي او تاسو خسته نه شئ. الرحمن الرحیم اصل کې څنګه ده الرحمن الرحیم. دا مولایان هم دغه رقم وایي تاسې هم دغسې وایي. دا ولې الرحمن الرحیم وایي هلته خو زیر ده که نه میم باندې اخره کې دا ځکه چې موږ واړو دلته ودرېږو که نه الرحمن الرحیم. بل مثال قل هو الله احد. تاسې لاړ شئ وګورئ قرآن شریف خلاص کړئ احد دال باندې غړوندی ده نه نشته غړوندی هلته 2 زبرونه دي 2 پیښونه دي قل هو الله احدون ده اصل کې خو ولې موږ احد وایو ځکه غواړو پرې ودرېږو که نه. صحیح شوه. الله الصمد اصل کې څنګه ده الله الصمدو دال باندې پیښ ده
هیڅ چېرته هم تاسې نه یو دی چې یو څوک الله الصمدو داسې ویلی، نه، الله الصمد داسې وایي. ولې وایي؟ ځکه چې موږ غواړو هلته ودرېږو. قل اعوذ برب الناس. ولې ناس ویلې؟ ناسې ده هلته د دې په خاطر چې موږ پرې ودرېدلو، نو په آخره کې پرې غړوندی او سکون واچو. دا درې ډوله ودرېدل، هیله ده چې انشاءالله ستاسې دا سر به پرې خلاص شوی وي. الله مو پوی که او الله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په سمه توګه باندې عملي کړو. زه هم د آخرني درس په طرف باندې. آخرنی درس لږ غوندې مشکل ده، خو خیر که تاسو لږ ورته متوجه شئ، ما ته دې الله توفیق راکړي چې ډېر په اسانه درته واضحه کړم، خو ستاسو لږ توجه هم غواړم. انشاءالله بیا اسانه کېږي. لږ اوږد هم ده په بښنې سره. آخرنی درس هغه دا ده چې موږ تاسو د نون په اړه باندې خبرې کوو. نون باندې چې کله غړوندی یا سکون راغلی وي، نو دا نون دا کله پټو، کله ښکاره وایو، کله بل حرف سره یوځای کوو او کله هم په میم باندې بدلو. نو دا تاسو ته په اسانه باندې واضحه کوم. ګورئ چې کله نون راغلی و، نون او په دې باندې غړوندی یا سکون و، دې نه وروسته که چېرته شپږ حرفونه راغلي وو. څو حرفونه؟ شپږ حرفونه. همزه، ها، عین، ح، غین، خ. دا شپږ حرفونه که چېرته راغلي وو، نو هلته به موږ تاسو نون ښکاره او واضحه به وایو. خبره پوه شوئ؟ نون راغلی، پاس ور باندې غړوندی ده. له دې نه بعد دغه شپږ حرفونو نه یو حرف راغلی، یا همزه راغلی، همزه او الف یو شی ده، یا ها راغلی، یا ح، یا عین، یا غین او یا خ. صحیح شوه؟ په دې شپږو حرفونو کې چې هر یو راغلی بس موږ هلته نون ښکاره او واضحه به وایو. مثال من خوف، لإلاف قریش په دغه صورت کې راغلی. من خوف. صحیح شوه؟ نون راغلی که نه؟ په دې باندې چې د پاسه غړوندی ده. له دې نه وروسته چې راغلی؟ خې راغلی. نو خې په دې شپږو کې شته که نه؟ درته مې ویلې چې دغه شپږ حرفونه دي، همزه، ها، عین، ح، غین، خ. خې په آخر کې شته. نو دلته به موږ دا نون ښکاره واضحه وایو لکه څنګه چې لیکل شوی من خوف. بل مثال من آمنه، له نون نه وروسته الف راغلی او درته مې ویل چې همزه او الف یو شی ده. یا بل مثال من خفت، من خفت. ګوره نون نه وروسته خې راغلی هلته شته پکې. نو دا به موږ واضحه وایو. دا اولنۍ قاعده شوه. دویمه قاعده دا ده چې کله نون ساکن نه وروسته شپږ حرفونه نور راغلي وي. شپږ نور حرفونه کوم دي؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. مجموعه یې څه شی ته؟ یو څوک به دا خو ډېر مشکله ده څنګه به یادو. مجموعه یې یاده کوي بیا اسانه کېږي. یرملون. یرملون د دې مجموعه ده. یرملون تاسو یاد کړئ نو بس دا شپږ حرفونه ستاسو په ذهن کې کېناستل. که چېرته دغه شپږ حرفونو نه کوم یو راغلی و، بس هلته به موږ نون له دې حرف سره یو ځای کوو. ښه؟ مثال من یقولو، قرآن شریف کې راغلی من یقولو، نون ساکن راغلی، یعنی نون باندې غړوندی ده. له دې نه وروسته یې راغلی. یې په یرملون کې شته که نه؟ اولنی حرف یې یا ده، یرملون. بس دلته به موږ من یقولو نه وایو. څنګه به وایو؟ من یقولو، نون هم یې سره یو ځای کړه. پوه شوئ؟ پس نه به هم لږ غږ راباسو. من یقولو. بل مثال میوال. میوال څوک درته وایي وروره خیرت ته؟ دلته نون راغلی غړوندی ده ورباندې. منوال ووایه. ته ورته وایې نه وروره موږ قاعده ویلې چې نون نه وروسته یرملونو شپږ حرفونو نه کوم یو راشي، هلته موږ نون له دې شپږ حرفونو سره به یو ځای کوو. نو دلته یرملون کې واو شته که نه؟ یرملو، یرملو واو شته ده. نو دلته واو راغلی منوال، نو نون مو واو سره څنګه یو ځای موږ منوال نه وایو، میوال. بل مثال من لدنه، من لدنه، نون راغلی، دې نه وروسته لام راغلی، لام هم یرملون کې شته. نو من لدنه به نه وایو، من لدنه، نون هم څنګه که لام سره هم یو ځای که من لدنه. بل مثال من ربک، نون راغلی، دې نه وروسته ری راغلی، ری هم په یرملون کې شته. نو څنګه به کوو؟ نون به ری سره یو ځای کوو، ورسره نښلو به، نون به نه وایو من ربک. صحیح شوه؟ هیله ده چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ.
بله قاعده دا ده له نون نه وروسته که چېرته بې راشي نو هلته به څنګه کوئ؟ نون نه وروسته که چېرته بې راغله نو اسانه خبره دا ده چې نون به په میم باندې بدل کړي. د دې په خاطر وړکی میم هم لیکلی قرآن شریف کې، وړکی میم یې لیکلی. مطلب دا چې دلته نون مه وایه، میم ووایه. او دا وړکی میم یې د دې په خاطر لیکلی چې دا وړکی ویل کېږي. میم بعد داسې غټ میم غوندې نه ویل کېږي، سونډې نږدې کېږي خو سره لګېږي نه، معمولي منځ کې لږ غوندې فرق، منځ کې فاصله پاتې کېږي. من بعد، من بعد. خیر اول کې دا لږ سخت دي خو چې لږ پریکټس، لږ تمرین وکړئ انشاءالله بیا ډېر زیات اسانه کېږي. صحیح ده؟ لینبذن، ګورئ لینبذن نون راغلی که نه، نون نه وروسته بې راغلی، نو دلته دا نون موږ نه وایو بلکې وړکی میم وایو. لینبذن ډېر زیات اسانه ده. ښه اول کې له نون نه وروسته شپږ حرفونه راغلل، حمزه ها عین ها غین ښا. بیا شپږ حرفونه راغلل، یرملون والا شپږ څو شو؟ 12. بیا یو بې راغله، دا څو شو؟ 14. دا 14 لاړل، الف هم پکې لاړه ځکه ما درته ویل چې حمزه او الف یو شی ده. باقي څو حرفونه پاتې شو؟ 15 پاتې شو. اوس که نون ساکن څوک به سوال وکړي چې دا نون ساکن نه وروسته که دغه 15 راشي نو هلته به موږ څه کوو؟ اسانه خبره ده، بس د دې 15 کې چې هر یو راغلی تاسې به هلته نون پټوئ. څنګه به کوئ؟ پټوئ به. موضوع به انشاءالله در باندې سخته شوي نه وي، الله دې درته اسانه کړي. که درته سخته وي بیا یې خیر د لږ لږ تکرار کړي. مثال من شر الوسواس الخناس. ګورئ من شر نون راغلی، غړوندی ده پې، له دې نه وروسته شین راغلی. شین په هغه اولنیو شپږو حرفونو کې هم نشته، حمزه ها عین ها. یرملون کې هم نشته او بې هم نه ده، نو بس 15 کې خپله راغی که نه. صحیح ده؟ د دې 15 حرفونو یادول ضرور نه دي، زه خپله درته معلومات کېږي چې دا شین پکې راغی. بس ګورئ من شر به نه وایئ، په خبره پوهېږئ؟ من شر به نه وایئ، من شر نون به پټوئ. صحیح شو که نه؟ ډېر زیات اسانه ده، ډېر زیات اسانه ده. هر ذکر چې راغی له نون نه وروسته 15 کې هر حرف چې راغی، مثلا من جوع نون راغلی که نه، د دې نه وروسته جیم راغلی. من جوع صحیح شوه؟ من جوع به نه وایه، من جوع دا خو غلط شو که نه. من جوع نون پټ که، فقط یو اواز له پازې راوباسه، نون ته ژبه بیخي مه وروړئ. من ځینې خلک یې داسې وایي من، نه دا خو غلط شو ځکه ته هلته شت پې واچو، نون باندې دې زور وکړه، دا خو غلط شو. نون پټ که، وایه مه. په انګلیسي کې چې ورته هاید وایي، هاید یې که. صحیح شوه؟ اټ از هیډن، دا پټ ده دا نون. من جو داسې ووایه من جوع. من ثقلت موازینه. صحیح شوه؟ ګورئ من ثقلت نون راغلی، نون نه وروسته ثې راغلی، ثې هم په همغه 15 کې راغله. من ثقلت. انشاءالله دغه ته تاسې متوجه اوسئ. بس زموږ تاسو درسونه ختم شول، فقط یوه خبره پاتې ده، اسانه خبره. دا کوم قوانین چې مونږ د نون وویلې که نه، همدغه قوانین د تنوین هم دي. تنوین ما تاسو ته مخکې ویلې 2 زبرونه، 2 زیرونه او 2 پیښونه. دا کوم قوانین چې مونږ تاسو د نون وویلې، همدغه قوانین بعینه د تنوین هم دي. یعنی کوم ځای کې چې تنوین راغلی و که نه، 2 زبرونه، 2 زیرونه، 2 پیښونه راغلي وو، او له هغه نه وروسته که چېرته تاسو حمزه ها عین ها غین ښا ولیدل نو هلته هغه تنوین واضحه وایئ. صحیح شو که نه؟ او که چېرته ترېنه یرملون راغلي وو نو هلته هغه تنوین ورسره یو ځای کوئ. صحیح شوه؟ که چېرته بې راغلی وه نو هغه تنوین په وړکي میم باندې بدلوئ. لکه لنصفعا بالناصیه، لنصفعا بالناصیه تنوین راغلی که نه، لنصفعا هلته هغه نه تنوین نه وروسته بې راغلی، نو دلته دغه لنصفعا موږ نه وایو، لنصفعا داسې وایو. او که چېرته تنوین نه بعد دا 15 حرفونو کې کوم یو راغلی نو هلته تاسو دغه 2 زبرونه، 2 زیرونه او 2 پیښونه پټوئ. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې به په دې درسونو باندې پوه شوي یې. الله دې د عمل کولو توفیق درکړي، پریکټس یې کوئ، عملي یې کوئ. همدغه قوانین دي انشاءالله دا په نظر کې ونیسئ، په اسانه ډول باندې زده کوئ. کوشش وکړئ که چېرته تاسو سره قاري وي یا یو نفر وي چې د هغه تلاوت صحیح وي، هغه ته خپل تلاوتونه واوروئ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د قرآن کریم صحیح تلاوت کول، صحیح لوستل دا په موږ تاسو باندې فرض دي. که چېرته موږ غلط تلاوت وکړو خو ګناهګاري وکړو که نه،
دا د قرآن کریم یو لوی حق ده په موږ او تاسو چې باید قرآن کریم موږ او تاسو صحیح ووایو. زما چې څومره وسه کېده په موږ اسانه لهجه باندې مې تاسو ته دا واضحه کړ دا قوانین. هیله ده چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. انشاءالله دقت پکې وکړئ، بیا یې واورئ. په رمضان کې سږ کال انشاءالله موږ تاسو ته دا فرصت درکو، زه کافي وخت لرم چې تاسو موږ ته تلاوتونه خپل رالیږلی شئ، موږ به درنه اورو او بیرته به انشاءالله درته اصلاح کوو. خو که بیروبار ډېر زیات سو، زموږ خبره له وسې نه بهر وه او چاته رسیدګي ونه شوه یا د چا تلاوت هم بیرته ورته اصلاح نه کړ، جواب هم ورنه کړ، نو خفه کېږئ مه. خو موږ انشاءالله کوشش کوو چې رسیدګي وکړی شو. او زه یو څو وروسته انشاءالله صورتونه هم تلاوت کوم، هغه به هم انشاءالله تاسو ته په یوټیوب چینل کې پراته وي. تاسو کولی شئ هغه په عملي ډول باندې زما هغه تلاوت واورئ د صورتونو. او په دې رمضان کې راځي چې انشاءالله خپل تلاوت د قرآن کریم صحیح کو، تر څو هم زمونږ تلاوت باندې چې کوم اجرونه او ثوابونه الله جل جلاله لیکلي هغه هم پوره په پوره موږ تاسو ته راکړي. او زمونږ تاسو د تلاوت دا په خپله یو عبادت ده، دا هم صحیح شي، منځونه مو هم صحیح شي او الله جل جلاله هم راضي شي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.